په نړیوال جام کې د لوبو بایللو لامل بې پروایي که بدبختي. سلام او مینه خوږو دوستانو، وخت مو بخیر. د ویډیو د مخه زمونږ چاینل د سره حتما سبسکرایب کړئ. د کرکت نړیوال جام روان دی او یوازې د افغانستان وروستۍ لوبه پاتې ده. د افغان لوبډلې 15 لومړنۍ یوازې په دې خاطر وبایللې چې د لوبغاړو ترمنځ یووالی نه او روحیات زخمي و. هر څوک پر خپله لار روان و، چا د ځان، چا د فضلي او چا بیا د اصغر او کپټان لپاره لوبه کوله. خو د دې ټولو ستونزو سرچینه تر نړیوال جام یوازې څو اونۍ وړاندې د اصغر افغان پر ځای د ګلبدین نایب د لوبډل مشر په حیث ټاکل و. نور هیوادونه د نړیوال جام لپاره یو یا هم 2 کلونه وړاندې په لوبډله کې تغییرات راولي، خو افغانستان بیا یوازې 4 اونۍ وړاندې یو بې وخته او بې موقع اقدام وکړ. تر اوسه هم چا د بورډ څخه د دې پرېکړې په اړه پوښتنه نه ده کړې چې ولې پر مهم او حساس وخت یوه احساساتي او کرکټ په زیان پرېکړه کړې. که چا ترې پوښتې وي هم فضلي ورته جواب نه دی ورکړی. انګلستان ته د ولسمشر د ورتګ سره یو ځل بیا په همغه پخوانۍ جذبه لوبې شروع شوې. هر لوبغاړی د افغانستان لپاره لوبه کوي او لا هم لګیا دی، خو اوس ډېر ناوخته شوی دی. ځکه د نړیوال جام په پیل کې ټولو لوبډلو د افغانستان څخه ویره درلودله، خو د توقع برخلاف افغان لوبډلې د کرکټ د مینوالو هغه تنده خړوبه نه کړه څومره چې ترې هیله کېدله. په وروستۍ لوبې کې د افغانستان منظم پیلوونکي لوبغاړي ونه لوبول شول. نه حضرت او نه هم نورعلي ته موقع ورکول کېدله. په عموم کې د کوچینګ سټاف ته وکتل شي خپله دنده یې په واقعي ډول نه ده ترسره کړې. اوس په دې معنا نه چې لوبغاړو ته یوازې د بیټ او بال طریقه ور وښایي. روزونکی باید د لوبې په هره برخه کې نظر ولري او د لوبډل مشر سره یې شریک کړي. خو د افغانستان روزونکی د نورو لوبډلو د روزونکي په پرتله یوازې د لوبې ننداره کوي او په غاښونو کې غاشي وهي. د پاکستان سره لوبه تر 15 اور وړاندې د هیڅ چا تمه نه وه چې افغانستان به بیلوي، خو د ګلبدین نایب او راشد خان پرله پسې خراب اورونه د اصغر له لورې د کیچ میس او وروستی اور لوبه د مقابلې لوبډلې په ګټه پای ته ورسوله. د امپیرانو 2 غلطې پرېکړې په خورا مهم وخت کې یو بل لامل و چې پاکستاني مینوالو بریا په داسې انداز ولمانځله لکه پیلوبه چې وي. د میلیونونو افغانانو زړونه درد وکړ، احساسات زخمی شو، حتی دومره لیونتوب یې وکړ چې هر څوک به د پاکستان د بیرغ سره د انګلستان په لیډز ښار کې لیده ورباندې به یې حمله کوله. تر لوبې وروسته میدان ته داخل شو، هلته یې پرې لوبغاړو حملې پیل کړې. محمد نبي ترې بچ شو، خو حشمت الله شاهدي یې د غاړې په ساحه کې زخمی کړ. خو تر نړیوال جام وروسته به هر افغان خپل حق غواړي، د لوبې حساب کتاب به غواړي او د ټولو بایللو لوبو اصلي لامل به غواړي. د بورډ له ریاسته تر روزونکو حتی له لوبغاړو څخه به هم پوښتنه کیږي. اوس کرکټ افغانان د یوې لوبې په حیث نه پیژني، بلکې خپل احساسات او ژوند یې ورته وقف کړی. په اخر کې د یاران ویب سایټ څخه هم مننه کوو چې دغه ښکلې او په زړه پورې لیکنه یې موږ ته راکړه. مننه چې ویډیو مو راسره تر پایه وکته. د لا نورو ښکلو معلوماتو لپاره زموږ چینل در سره حتما سبسکرایب کولی شئ. تر بلې ویډیو دلوي الله په امان.